بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن نوې وحده شروع کیږي، 14مه وحده یا 14مه برخه یا 14م چپټر، الوحدة الثالثة عشره، چې موضوع عمومي سفر ده، السفر. نو راځو ګورو چې په دې کې به حتما الحوار وي. حوار کې به ګورو چې څه لولو نن. 14مه وحده، 83م درس، العرض. الحوار الأول، لمړی حوار. انظر واستمع وأعد، وګوره، واوره او تکرار کړه. نو دلته الموظف لرو او المسافر لرو. الموظف هغه څوک دی چې هلته وظیفه لري، هدف ترې موظف دی، یعنی وظیفه لرونکی فرد یا شخص. المسافر هغه مسافر دی چې حتما دلته محاوره کوي یا په دې نه پوهېږم چې بس کې به ناست وي که جاز کې به ناست وي، خو وبه ګورو. ای خدمه، څه خدمت شته؟ مسافر ورته څه وایي؟ لدی حجز الی جده. حجز څه ته وایي؟ موږ چې یو شی لکه بوکینګ وایو که نه، موږ یو سیټ بوک کړی دی. موږ یو سیټ، پښتو کې داسې ډېر ښه مناسب لفظ نه دی، سپیشل ورته دا سیټ ما سپیشل کړی دی یا ما بوک کړی دی، نه پوهېږم چې نیولی دی، داسې کوم لفظ به مناسب وي. که تاسې ته داسې مناسب لفظ معلوم وي چې پښتو کې استعمالیږي، نو کمنټ کې ولیکئ، زه به یې هم زده کړم ترې. و اريد تأکید الحجز. و اريد او غواړم تأکید الحجز. تأکید اطمینان ته وایي چې ځان مطمئن کړم د الحجز نه، د بوکینګ نه، دغه کوم ځای چې موږ بوک کړی دی. الموظف ورته وایي هل الحجز، آیا دغه بوکینګ چې دی، على الخطوط السعودیه، په سعودي ایرلاین کې دی یا سعودي جهازونو کې دی. حتما هر ملک خپل هوایي ایرلاینز لري. بس دا بدبختي په افغانستان کې ده، ګندنه ګېډه په 20 روپۍ او چیشه، د دوی د چغو نه څوک نه خلاصېږي. نو ټوله ورځ په کوڅه کې همدا چغې وي، ګېډې په 20 روپۍ او ګېډې په 10 روپۍ. یو ریړه چې لاړه شي بیا بل راشي، هغه چغې وي. نو څه به وکړو؟ ښه، هل الحجز على الخطوط السعودية؟ المسافر ورته وایي چې لا، نه، هو على الخطوط الاندونیسیه، چې ورته اندونیشین ایرلاینز ویلی شو، یعنی اندونیشیایي خطونو باندې دی، یعنی حتما هغه اندونیشیایي کوم تیاري چې دی هغو کې دی. الموظف ورته وایي أين التذاکر؟ ټکټ کومه دي؟ زموږ تذکره نه ده، دلته ترې هدف ټکټ دی. المسافر ورته وایي هذه هي التذاکر. هي، هو ولې نه دی؟ ځکه چې التذاکر مؤنث دی. هي، هذه هي التذاکر. ټکټونه دغه دي، تذکره نه ده. تذکره یو ټکټ وي، التذاکر ډېر ټکټونه دي. تذکرتي، ګوره، تذکره ټکټ، تذکرتي زما ټکټ، و تذکرة زوجتي، زوجتي زما د ښځې ټکټ، و تذکرة ابني او زما د زوی ټکټ، و تذکرة ابنتي او زما د لور ټکټ. الموظف ورته وایي و أين جوازات السفر؟ جواز السفر پاسپورت ته وایي، لکه د سفر جواز. حتما پاسپورت باندې څوک پاسپورت نه لري، خو د سفر اصلا اجازه نه لري که نه، نو پاسپورت ته عربي کې جواز السفر وایي. و أين جوازات السفر؟ پاسپورټونه کومه دي؟ ځکه دلته پاس د ډېرو کسانو ټکټونه دي. مسافر ورته وایي هذه هي جوازات السفر. دغه دي پاسپورټونه. أين تأشيرة الخروج؟ الموظف ورته وایي موږ چې کله هم که څوک تلي وي یا اورېدلي وي، نو هوایي میدان نه چې وځي د خروج ټاپه لګوي، او کله چې د بل ملک نه راځي نو دخول ټاپه لګوي. تأشیره دلته همغه خروجي او دخولي ټاپې ته وایي. أين تأشيرة الخروج؟ د خروج ټاپه کومه ده؟ المسافر ورته وایي هذه تأشيرة الخروج. د خروج ټاپه دا ده. وهذه تأشيرة الدخول، او دا د دخول ټاپه ده. الموظف ورته وایي الرحلة رقم 777. اوس دلته دا موظف ورته وایي چې ستاسو سفر 200 نمبر دی، نو حتما جهازونه چې دي خپل نمبر لري د پرواز.
تغادر الطائرة. جهاز چې دی هغه تغادرو، لکه منګه په انګلیش کې ورته ټیک آف وایو کنه، د هوایي میدان نه چې الوزي د دې طرف نه، دې ته وایي تغادر الطائرة، طیاره به دا ځای پرېږدي یعنې الوزي به الساعة الثالثة فجرا، سهر 3 بجې. احضر الى المطار، حاضر شه یعنې راشه، الى المطار میدان هوایي ته، قبل ساعتين 2 ساعته مخکې. عموما په بعضې ځایونو کې ایرلاینز کې یا په هوایي میدانونو کې شرط دا دی چې ته باید 2 ساعته راشې او بعضو کې 3 ساعته دی، یا بعضې داخلي فلایټونو لپاره 1 یا 2 ساعته وي او د خارجي فلایټونو لپاره 3 ساعته وي. المسافر ورته وایي شکرا، مننه. الموظف ورته وایي رحلة سعیدة، ښه سفر یا ښه چکر ولري. نو د نن لپاره همدا الحوار الاول بس دی، همدا انشاءالله صحیح زده کړئ لفظ په لفظ، هي او هو د مذکر او مؤنث لپاره. بل ما یادول نه غوښتل، خو زه د ګورم ویډیوګانې اکثره خلک ګوري خو لایک بالکل نه ورکوي. دا دومره غټه مسله هم نه ده، نه پې کوم ثواب او ګټه راځي، خو بیا هم چې هلته وګوري یو څوک چې واو ویډیو یو 10 کسانو کتلې دی، یو 8 لایک کړې ده، نو ښه ښکاري، تاسې هم ښه ښکاري، ویډیو هم ښه ښکاري. نو د نن لپاره هم دومره درس بس دی. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.